ټوله په خټو دي. په خټو شوي؟ هېڅ مې پام نه دی شوی. هلئ نو راځئ. ته چېرته وې عاکفه؟ لږ څه ځمکه مې کیندله. ټوکې پرېږده، زه ډېره جدي یم. د موټر ټایر پنچر شوی و، هغه مې بدل کړ. کوم څه ته خو اندېښمن یې؟ کیسه کې مه کېږه، وروسته به خبرې وکړو. عاکفه وګوره، بیا هم هماغه کار کوي، له ما سره د ستونزې او درد نه شریکوي. که داسې وي نو زه به همدا جمعې وباسم. هیله کوم ما ته ووایه، زه نشم زغملی چې تا داسې حالت کې ووینم. که زه داسې وکړم بیا، که زه غلی شم، تل له تا نه سترګې واړوم، بیا څه کوې ها؟ ووایه. پلار مې. په پلار دې څه شوي؟ فکر کوم پلار مې ژوندی دی. ژوندی دی؟ عاکفه هیله کوم مه غلی کېږه. د اصلي پلار په اړه مې په ځینو خبرو پوه شوم. یوه شېبه، څنګه اصلي پلار؟ دا اوس معنی لري؟ هغه شرابي کس زما پلار نه و ملکې. ښه نو ستا پلار څوک دی؟ نه پوهېږم، زه هڅه کوم په همدې ځان پوه کړم. څنګه پوهېږې چې هغه ژوندی دی؟ پوهېږم نو. ماښام مو پخیر. مهرباني وکړئ. اورې چې هېرې کړم، هر څه چې زما په سر راغلي دي همدې جامو له امله دي. ښه نو زموږ ډله چېرته ده؟ هنري خورې، نجیب ورور راغی. حالا ښځې که چمتو یې لاړ به شو. سمه ده، زه به نورو ته هم ووایم راځم. دننه مهرباني وکړئ امر صاحب. نه ډېره ناوخته شوې ده، د ډېرو کارونو له امله ستړي یو. خیرت دی؟ فکر کوم ډېر بوخت یې. نن مو په زندان کې له نهو ګوتې سره لیدنه وکړه. د زراعتو لپاره؟ نه، د پچې لوبه مو وکړه، خو آخر هم لوبه ما خپله وګټله. د څه شي قلم وروره؟ دا خو په ښکاره زموږ د خلکو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي. دوی غواړي تاس او ظلم زموږ له لاسه واخلي. دا د لوی ارمنستان خوب دی. زه د یو ارمني کس په توګه د ښاغلي کامیني یوه خبره هم نه منم. خپرونه مې نه منئ؟ وینم یې ښاغلیه. زموږ ډېرې ښې خبرې کوي. موضوع مه بدلوه. د ترکیې له جمهوریت چې 2 میلیونه نفوس لري، اوس به د ارمنستان له جمهوریت نه ډارېږي. ما مه خندوئ. زموږ د ځوانانو یوازینۍ موخه دا ده چې په استانبول کې زده کړې وکړي. هیله کوم موضوع مه بدلوه. یې بدلوه. د موضوع بدلولو هڅه مه کوه. هر ارمنی په پټه د ارمنستان جاسوس دی او یوازې د تاشکند لپاره کار کوي. سربیره پر دې چې د سرحد دروازه تړل شوې ده، بیا هم په ارمنستان کې ترکیې مالونه خرڅېږي، خو دا مال د ایران له لارې هلته ځي. باید پوه شوي اوسئ چې د سرحد خلاصېدل څومره ارزښت لري. وګورئ، زه درته وایم چې ولې غواړي د سرحد خلاص شي. د ترکیې نقشه در سره واخلئ، سامسون نه اسکندرون ته یوه لیکه وباسئ، وروسته دا ځای په 2 برخو وویشئ. لاندې کردستان او پورته یې ارمنستان جوړ کړئ. موضوع همدا ده. دا یوازې ستاسې وهم دی. په بې ځایه کیسو مو دې ملت ته دوکه ورکړې ده که یا؟ انصار جهانه، انصار جهانه، ته لومړی خپل اعتراف وکړه. په څه اعتراف وکړم؟ اعتراف وکړه چې د پیسو په بدل کې دې د ترهګري سازمان غړیتوب ترلاسه کړی. ښه پوهېږم چې څنګه په تا اعتراف وکړم. ستا مخې ته ماشوم نه دی ناست، د یوې لویې ډلې مشر ناست دی. ستا مخې ته یو تاریخ ولاړ دی. اوس وسوځئ، د کایا په وړاندې څوک نشي درېدلی. کایا د هغې دعوا په اړه وضاحت ورکړئ چې مخکې له وخته زوال سازمان غړیتوب یې دا پکې شوی. 50 کاله کېږي چې له ما نه څېړنې کېږي. وروسته بیا له دې دعواګانو کتاب لیکم او ډېرې ښې پیسې ګټم. هېڅ ویره هم نه لرم. زه دې ښاغلي ته توصیه کوم، هر څومره زر چې کېږي دا هېواد دې د تل لپاره خوښېږي. هر څومره زر چې کېږي دا هېواد دې د تل لپاره خوښېږي. لکه دا کار چې موږ هېڅ نه وي کړی پیکاسا. په هر حال غواړم تا ته یوه خبره وکړم. سبا زموږ یو ډېر مهم میلمه راځي. څوک ښاغلیه؟ د لبنان آرمني دیاسپاروس 2 شمېره کس راځي. آراد کوریان. د څه لپاره راځي؟ ته خو پوهېږې دیاسپاروس هم زموږ په څېر د موږ یو ډېر مهم میلمه راځي. څوک ښاغلیه؟ د لبنان آرمني دیاسپاروس 2 شمېره کس راځي. آراد کوریان. د څه لپاره راځي؟ ته خو پوهېږې دیاسپاروس هم زموږ په څېر د سرحد خلاصېدو نه خواشینی دی. د یاسپاروس به زموږ په درد نه مخلي که نه ښاغلیه؟
یو ځای سره ډېر لوی پلانونه لرو. د همدې لپاره غواړم چې په ښه توګه یې هرکلی وشي پیکاسا. آګې پر ولېږه. امر پر ځای کېږي. موږ چمتو یو. د واده جامو ازمایښت لپاره به یو بل وخت پیدا کړو. خدای دې وکړي سرنکوشي غواړم هلکه خو ته به د په جامو کې ووینم. دا ساتونکي د څه لپاره دي؟ هله. چا نه خو به ډارېږي. هله. تر نن ورځې څه وخت او چا نه ډار شوی مامر صاحب؟ په دې ورځو کې د کار تغییر شوي. له سترګو دې هر څه ښکاره ښکاري. ته غواړې څه ووایې امر صاحب؟ ښکاره خبرې وکړه چې زه هم پوه شم. خدایه دا هسې خبرې کوي. راځه چې ناوخته شوې. ماشومان سبا ښوونځي ته هم ځي. ښه شپه. د خدای په امان. د لیدو په هیله. په هیله. عاکفه د نجیب ورور داسې کارونه هېڅ ښه نه دي. تا نه څه غواړې چې تل درته داسې خبرې کوي؟ هېڅ یې نشم منلی چې هغه نه جلا شم. که هغوی در سره نه وي زه یم. تل به در سره یم. بس نه کوي چې په ما باور وکړي. درد ما سره شریک کړه چې زه هم پوهه شم. کلونه مې دغه شرابي کس غوسه وزغمله. زر ډوله ځورونه مې ولیدله. فکر مې کوه دا هر څه مې هېر کړي. خو بېرته له سره پیل شول. هر څه چې ووایي حق لري. خو نو اوس هغه لټوي؟ هو هغه لټوم او پیدا کوم. په هر حال راځه فاتح کور کې یوازې دی. یعنې مردیوان اوس هم ژوندی دی. زموږ مشران باید په دې پوه شي. ملکې هله راځه نو. درغلم ګرانه. هنري خور دې نشته؟ ماشومانو سره ښوونځي ته لاړه. کومه غونډه لري؟ پرون شپه ښاغلي عاقب کره لاړئ؟ هو لاړو. ته خو دوه خبرې هم سمې نشي کولی ممدوحه. خلکو ځان ته کور اخیستی او د واده جامو ټاکلو کار یې هم پیل کړی. تا ته به هم د واده ښکلې جامې واخله. ته اول یو دوه جملې سمې خبرې زده کړه. ما ته د واده سپارښتنه وکړه. بیا هغه کارونه اسانه دي. دا پاکټ د څه دی؟ امر صاحب غوښتي چې څه ونه وایي. ویې ویل کرانه پوښتنه هم وکړه ورته څه مه وایه. اوس دې په دې چایبر په سر وهم بیا به پوه شي چې څه خبره ده. پام کوه مېرې هم دلته شته. په خیر راغلی ممدوحه. خیر اوسې امر صاحب مهرباني وکړئ. ما ته هم چای واچوه. ستا د لاس چای به هم وڅښو. څنګه والله تېره ورځ مې ته ووایه چې داسې یوه خبره ده. ښه هغې هم ووایه که داسې وي داسې به وشي هغسې به وشي. ښه همداسې نو امر صاحب. وګوره یو فیلسوف څومره ښه ویلي هرومرو واده وکړه. کم به وشي. ښه همداسې نو امر صاحب. وګوره یو فیلسوف څومره ښه ویلي هرومرو واده وکړه. که مېرمن مو ښه وي خوشحاله به شه او که بدوي فیلسوف به شه. فیلسوف خو اسانه نه ده. زما هغومره ګیره نه غټېږي امر صاحب. دا پاکټ چېرته وړئ؟ زه غواړم نن د کهکشان چکر ته لاړ شم. د زهرې او نیپتون سیاره به وګورم. یعنې عاقب ته ورځئ؟ هو غواړم د هغه دفتر ته یو ځل ورشم. د نکاح تړلو مامور ته د بخښنې غوښتلو لپاره لاړو. والله چې ښه کار مه کړی. که صاحب مې هسې نمزور شوی یم چې ساه مې ونه باسئ. 1000 ورور شهید شوی. ناوې له شنبې تر پنجشنبې د شپې 28 دقیقې. که
پخوانۍ مېرمنې سوناکشي سره اوس هم مینه لرې؟ هو دا د مینې پتنګان چې هر څومره الوزي پرېږدی چې والوزي څومره چې والوزي هماغومره به ژاړي. وګوره نیاتی شوی دی که نه؟ یو دوه درې. د مینې رنګ له شنبې تر سې شنبې د شپې 8 بجې. د بادرنګو ګازرو تورما مرچ او داسې نور توکي چې دلته په میز باندې ایښي دي دا هم تاسو وینئ. لکه شودې ماستې او که چیرې زیات شي نو بیا غیر صحي خواړه جوړ کړو. Visto l'avvispa da kafafmet in qualche guscio monab شود. بیا مورجانې ویلې چې یو ګوته د وریجو په سره ودرېږي. پخلی له شنبې تر دوشنبې ماښام 6:30 دقیقې. ښاغلی کفه ښاغلی کوبیلی راغلی تاسو ته په تمه دی. همدا اوس یې راوغواړه زر کوه. مهرباني وکئ. څنګه یې زما ریا څه خبرې دي؟ زه د ډېر حیران کړم. مهرباني. ته اندېښمن ښکارې. پوښتنه مه کوه. هغو کسانو زموږ په کور برید کړی. چا د بې نومه اتلانو نه پوهېږم. کور ته راغلي او د کتابچې په اړه یې پوښتنه کړې. داسې کار څنګه کېدلی شي؟ کومو کسانو چې فاروز ستا له لاسه اخیستی و اوس یې ستا په کور برید کړی. ته څنګه کور ته راغلي او د کتابچې په اړه یې پوښتنه کړې. داسې کار څنګه کېدلی شي؟ کومو کسانو چې فاروز ستا له لاسه اخیستی و اوس یې ستا په کور برید کړی. ته څنګه پوهېږې چې هغوی ول ها؟ نور څوک کېدلی شي؟ که هغوی وي هغوی ټول پیدا کوم. یو یو یې واژنم نه یې پرېږدم. بیا به پوه شي چې د ښځو او ماشومانو ډارول څه سزا لري. هغه کار به حل کړو. هرومرو به د هغوی د پټېدو لسمڅه پیدا کړو. خو له هغې مخکې یو بل اړین کار لرو. نن زموږ یو ډېر مهم میلمه راځي. غواړم د هغه هرکلي ته ورشي. وربشم. څوک دی؟ نن د ارمني د یاسپاروس دوهمه شمېره کس راځي. د هغوی هرکلی وکړه. د پیساګور دفتر ته یې راوله. سمه ده رابه یې وله. راتلونکې ورځې ډېرې مهمې دي او ډېر عملیات به وکړو. دا عملیات به ته رهبري کوې. موږ له آرمني د یاسپاروس سره څه کار لرو پیکاسا؟ د چا لپاره راغلي وای؟ ښاغلی عاکف سره مې کتل. مهرباني وکړه. ډېرې بدې پېښې روانې دي عاکفه. دوی د شهیدانو له وینو نه شرمېږي. ترهګرو ته غېږه خلاصوي. د هغوی غېږه به له مرمیو ډکه کړو چې بیا هېڅکله هم چاته خپله غېږه خلاصه نه کړي. یوازې دا خبره هم نه ده. که ارمنیانو سره سرحد خلاص کړو ازري وروڼه به هم موږ سره خفه شي. داسې به هېڅ ښه ونه شي. ځکه د یاسپاروس سره د خبرو په میز کښېني. دا نو څنګه عجیب او غریب کار دی پیکاسا. ها ارمانیانو ته د سرحد خلاصولو نه راحته کیږو او هم د ارمني د یاسپاروس سره د خبرو میز ته کښېنو. همداسې ده؟ سمه ده. کومه دروازه چې خلاصېږي هغه به بنده. د دې کار له امله د یاسپاروس هم خواشینی دی. مهرباني وکئ. غواړم ښاغلي عاکف سره وګورم. البته ووایم څوک راغلی؟ نجیب یلماز. یوه شېبه په تمه شئ. ښاغلی عاکفه نجیب یلماز راغلی. غواړي تاسو سره وګوري. ښاغلی عاکفه ښاغلی عاکفه
سمه ده مهرباني وکړئ مزاحم شوی خو به نه یم هیله کوم امیر صاحب ستا لپاره هر وخت لرم دا ستا لپاره ده ولې دې زحمت ایستلی امیر صاحب راځئ مهرباني وکړئ ښه نو تاسې به سره وپېژنو زموږ رئیس ښاغلی کوبیلای خوشحاله شوم نجیبي الماس زه هم مهرباني خوشحاله وکړئ کښېنئ مهرباني ما وغوښتل د خپل ورور نه مې دفتر او کار ځای ووینم او لیدو ته یې راشم چای قهوه تاسې څه غواړئ یوه پیاله چای به در سره وڅښم اغلې الماس 3 پیالې چای راولېږه یوه پیاله یې ترخه وي سمه ده ښاغلیه ستاسې څېره راته لږه څه اشنا ښکاري ویل کېږي د هر انسان یوه جوړه پیدا کېږي کېدای شي ورته والی به مو ډېر وي دا ساتونکي نو لکه مړه شول زه اوس څنګه ووځم زه باید هرومرو هغه ووینم سلام ښاغلی ورحان اوس یوې مهمې غونډه کې کله چې ووتم تاسې ته زنګ وهم هیله کوم موبایل مو بندوئ مهمه خبره ده بخښنه غواړم آی باور مې نه کېږي موبایل یې بند کړ هرومرو باید د پیساګور څنګ ته ورشم اوف لومړی خو باید له دې ځای نه ووځم یعنې دا کیف رئیس تاسې یې ما مو غوښتل پوه شم هغه کس څوک دی چې کیف ته یې دا جمې ور په غاړه کړي دي ماشاءالله ستاسې له برکته د ښه مقام مالک شو هر څوک غواړي چې داسې یو هوښیار او تکړه مدیر ولري تاسې څه کار کوئ ها زه د امنیت امر یم ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې کار کوم او امیر صاحب لاره دې څنګه بدله کړې زموږ لاره یوه ده کیفه اوس هم د ملت لپاره کار کوم که دنده مو امر وکړي د ترافیکو پولیس هم کولی شو کله چې ما د امنیتي شرکت جوړ کړ د شرکت لپاره مې مدیر لټم ځینو راته د عاقب سپارښتنه وکړه فکر کوم تاسې دواړه هم مسلکه یې یوازې هم مسلکه نه کورنۍ اړیکې هم لرو همدارنګه دا زما د ورور په څېر دی څنګه دی د دفتر مو خوښ شو والا زه په دې کارونو ډېر نه پوهېږم خو دا هېواد خو خپله پولیس او اردو لري ښکاري چې پولیس هر چېرته نشي رسېدلی او هو داسې ځایونه هم شته چې خلک نه غواړي هلته پولیس وویني جالبه دا ده چې د دې شرکتونو شمېر ورځ په ورځ ډېرېږي که ټول یو ځای شي یوه اردو هم جوړولی شي او د دولت کار هم ښه مخته بیولی شي ډارېږئ چې بېکاره پاتې نه شئ ولې به ډارېږم پخوا به سپیانو داسې چوکیداري کوله په اصل کې هغوی بېکاره پاتې شو نه یې خلاصوئ البته ولې نه امیر صاحب دا څه دي څنګه مو داسې یو څه فکر ته راغلل ځانګړی فکر مې پرې نه دی کړی ومې لیدل خوښ مې شول او وامې خیستل او زموږ دود خو همداسې دی وګوره څنګه چې موږ بدن کې د غصې او احساساتو سیستم لرو دا هم زموږ بهرنی سیستم دی د لمر سیستم امیر صاحب موږ نه د پنځم صف ټولګي زده کوونکي جوړ کړل هیله کوم دوام ورکړئ خبرو دې زما ټول پام ځان ته واړوه لمر خو ټولو ته ښکاره دی له ټولو به ارزښته دی یو شاعر ویلي چې د لمر په ارزښت پوه شي یوازې ژوندي خلک ګرموي او بس دا چې دی هماغه دی دا نړۍ ده هو زموږ د سر بلا ده خو کوم څه چې زما پام یې ځان ته اړولی مارس ته پوهېږې ولې ځکه چې نړۍ ته ډېره ورته ویل کېږي په مارس کې د ژوندي پاتې کېدو احتمال هم شته امیر صاحب دلته ډېر ښه ژوند لرو په مارس یعنې مریخ کې به څه وکړو دا نوم له پخواني یونان نه تر اوسه پاتې شوی مارس د جګړې اتل چې ماته یې نه ده خوړلې ته د هغه په مهارتونو پوهېږې باور وکړئ زه هېڅ نه پوهېږم امیر صاحب
خو زه د مارس له ځینو کیسو نه خبرې ما کوم. ښکاري چې ډېره ښه څېړنه مو کړې. دا د بت پرستو خلکو باور دی. د هغو په الهو کې خزینه پتم شته. اتنا باور وکړئ ستاسې عمومي معلوماتو ته حیران شوم. تر اوسه مې نوي پیل کړل ښاغلی کوبیله. کله چې انسان زده کړه وکړي بیا ډېر ښه پوهېږي چې څومره ډېر څه د زده کولو لپاره شته. کومو کسانو ته چې هره ورځ مخامخ ګورو هغوی هم له رازونو ډک دي. خبرو ته مو دوام ورکړئ. دا مارس کله کله سیوری جوړوي او ځمکه تر تاثیر لاندې راولي. بخښنه غواړم د پیکاس ترونیمیکه معقوله مې سمه تشریح نه کړه. بخښنه غواړم. کومه خبره نه ده. موږ ډېر ښه پوه شو چې ته غواړې څه ووایې. هو بله خبره هم دا ده. تاسې پوهېدئ چې ځمکې نه پرته په نورو سیارو کې اکسیجن نشته. د همدې لپاره سیوری یې ډېر کلک وي. یعنې د ځمکې په څېر سیوری نه لري. که ښکاره ووایم د سیوري په موضوع تر اوسه نه یم پوه شوی، خو ډېر ژر به پوه شم. انټرنیټ کې به مو څېړنه کړې وه، یو څه به مو پیدا کړي وو. زه خپله غواړم هر څه تجربه کړم. هېڅ د ژوند په څېر انسان ته ښه درس نشي ورکولی. دا هم واغونده. آفرین زوی جانه، مه ژاړه ګرانه. یو کس خو باید داسې ولیږم، بل کس هم باید چاره پیدا کړم. راځه زوی جانه، راځه فاتح جانه، راځه. وبخئ یو ځل دلته راشئ. مهرباني وکړئ اغلې ملکې. فاتح باید وړکتون ته لاړ شي. عاقب وویل چې کور نه ونوځم. فاتح وړکتون ته وړلی شئ؟ سمه ده اغلې ملکې. ډېره مننه کوم. ماښام یې بیا بېرته راغله. سمه ده اغلې ملکې. بای بای. ته هم سهار راهیسې دلته یې. زړه مې درته وسوځېده. د خوړلو لپاره څه راوړم؟ هېڅ زحمت مه وباسئ اغلې. نه نه، زر به یې درته راوړم. یوه شېبه. دا زموږ د ټولو لپاره نیکمرغي ده چې دولت کې مو داسې ژور فکر لرونکي پولیس هم شته. عامر صاحب چې کله یوې موضوع ته ځیر شي بیا تل د هغې موضوع په اړه ژور فکر کوي. نجیب عامر کېدای شي چې تېروتی وي، همداسې ده که نه؟ کېدای شي ژور فکر یو دولت سره ښه ښکاره شي. د یو دولت لپاره یوازې د هغه ملت جبر وي کوبیله. دولت هېڅ هم نه لري چې له خپل ملت نه یې پټ وساتي. که وي هم ملت یې مخې ته ودرېږي ورته به یې ودرېږه تر همدې ځایه. ما غوښتل دې ژورو خبرو ته دوام ورکړو، خو یو اړین کار لرم. نجیب عامر مې ډېر خوښ شو عاکفه. انشاءالله بیا به سره وګورو. څه دروغ ووایم، زما هم ډېر خوښ شوې. عامر صاحب د ډالۍ لپاره ډېره مننه. باور وکړئ ما هم غوښتل تاسې سره لږ وخت تېر کړم، خو زه باید لاړ شم. های ما ته هم اجازه راکړه. ته دې هم خپل کارونه وکړه. آرامه اوسه. دا وڅښه. بیا په ارامه ویده شه. تر هغې چې ته راویښېږې زه به هم بېرته راشم. مهرباني وکړه دارو دې شه. ولې مو ځان ته زحمت که اغلې؟ ما به خپله څه راغوښتي وو. داسې نه کېږي. کله چې دې خلاص کړل بیا زنګ وواهه.
یوه شېبه تا ته څوکۍ راوړه. ډیره مننه اغلې. دارو دې شه. عاکف د مېلمنو هرکلي لپاره حرکت کوي. زه هم ستاسې څنګ ته درځم. تمه مې نه درلودله چې دومره ژر به بیا سره وګورو. تېره ورځ مې لږه څه څېړنه وکړه. پوهېږې د چا په اړه وه؟ د پیکاس په نوم یو کس په اړه. پېژنم. یو اتل هېوادپاله کس دی چې دې هېواد ته یې ډېر خدمتونه کړي. نه پوهېږم ولې خو داسې عجیب اتلان یوازې زموږ په هېواد کې پیدا کېږي. هغه ته ووایي چې د دې هېواد نجیب ملت به ترې د هر څه پوښتنه وکړي. دا خبره په یاد ولرو. که یوه لیوه پسې 40 سپي ونه غپي بیا هغه لیوه سم لیوه نه دی. که څوک غواړي یو 40 سپی شي دا د لیوه لپاره د ویاړ خبره ده. خو زه نه غواړم چې تا وډار کړم. زه په خپل ژوند کې یوازې دوه شیانو نه ډارېږم. یو له لوی خدای نه او بل یې څه نه یي. ارامه اوسه. حرکت وکړه. خوب خو یې پیل کړی. ډیره مننه اغلې ملک. تاسې کوم چېرته ځئ؟ نه. هغه څه وخت راځي؟ 15 دقیقې وروسته به چورلکه راشي. سمه ده. مشره موږ ته خبر را رسېدلی چې له بهر نه د پیساګور یو ډېر مهم مېلمه هېواد ته را روان دی. څوک دی؟ تر اوسه نه پوهېږو چې څوک دی. د دې کسانو یوه پښه تل د هېواد نه بهر د همدوی په څېر ورانکارو سازمانونو سره تړلې وي. هر څوک چې وغواړي د ترکیې په سر یوه بله راولي له ټولو مخکې د هغوی دروازه ټکوي. په تمه به شو. لږ څه وروسته به معلوم شي چې دا مېلمه څوک دی. پرون شپه د تلویزیون کې بیا هم ډېرې ښې خبرې وکړې. خو بیا هم ګټه ونه کړه. موږ د اور لمبو پسې منډې وهو خو په اصل کې اور موږ راچاپېر کړي یو. زموږ د ډار امپراتوري به له خاورو سره خاورې شي. ولې به خاورو سره خاورې کېږي؟ تر اوسه مو وروستۍ خبره نه ده کړې. زه هیله لرم چې تاسې د حالت په خپله په سمه توګه وڅارئ. دا د مخکې له وخته زوال دا به دومره بې ارزښته شی نه دی. د دولت بنسټ د تل لپاره بدلیږي او همدارنګه د دولت کیمیا بدلوي. ډېر وخت نه دی پاتې کایا. ډېر ژر به بېرته لاړ شي. ډېر ژر به هغه کسان خپله ولکه کې ونیسو. پخوا به له فرانسې نه لوی خرڅ او د هغه ورونه راتلل. شاته کې به سره کېناستو. یوه پرېکړه به مو کوله او ډېر ژر به مو د دولت بنسټ ایښوده. 30 کاله مو دا هېواد همداسې اداره کړ. اوس یې موږ ګوښه کړي یو او د تللو هېڅ نیت هم نه لري. دا رښتیا ده چې سخت ورځې وي. خو تر اوسه لا مړه شوي نه یو. د ډلې د رهبرۍ لیاقت نه دی د 2011 کال پلان لپاره ډېر ښه کار اخیستی چې او هو رښتیا د 2013 کال په پلان کې همداسې خدمت وړاندې کوي ملګرو. د 2013 کال پلان څه موخه لري؟ د قمندۍ اکاډمۍ بیرته رغونه او همداسې ډېر ښه پلانونه به جوړ کړو کایا.
سلوخانه معلوم رای ګام اخیستی دی. نه د لبنان دیاسپاروس دوهمه شمېره کس دلته راځي. د لبنان دیاسپاروس لویه لاسته راوړنه ده، ډېره ښه لاسته راوړنه ده. زه به درسره مرسته وکړم. دې خوا راشئ. مهرباني وکړئ. سلام په خیر راغلی. خیر اوسې. زما مرستیاله انجیلا په خیر راغلی. مننه کوم. مهرباني. ثابته وروره چاته چې په تمه وایي هغوی راغلل. الوتکه کې ایرات کوریان وو. موټر کې له دې ځایه لاړل. آراد کوریان سمه ده. تاسې څارنې ته دوام ورکړئ. آراد کوریان د لبنان دیاسپاروس کس دی. اوس د هغوی پلان په ډګه کېږي. په لوړ ګمان به پیساګور سره د یو کار معامله کوي. مشره هغه موټر څارنې لاندې دی. په اجازه مو زه به لاړ شم. ډېر پام وکړئ. کېدای شي دا کسان د ترهګریزو کړنو پلانونه جوړ کړي. لومړی خپل ځان نه ساتنه وکړئ چې نورو کسانو ته مو ګټه ورسېږي. امر مو په ځای کېږي مشره. ښاغلي دیاسپاروس دا لیدنه د څه لپاره ده؟ دا چې موږ څنګه کولی شو د ترکیه او ارمني دولت نږدېوالي څخه مخنیوی وکړو. په دې اړه خبرې ارمني دیاسپاروس ډلې شتون زموږ له برکته ده. له ترکیې سره د دښمنۍ په نوم د نړۍ په هر ګوټ کې ارمنیان په یو ځای کې راټولوي. د هغوی لویه سرچینه همدا ده. آراد کوریان خو پېژنې که نه؟ څنګه یې نه پېژنم ښاغلیه. پخوانی نظامي کس دی. د ترکانو ډېر لوی دښمن هم دی. دا چې زموږ د دښمن دی په دې معنا ده چې هغه زموږ ملګری دی. ښاغلی دفتر کې دی. اوس وخت نه لري. وویل څوک ما راپرېږدئ. مهمه خبره ده. مهرباني وکړئ اغلې ملکې. باید دننه لاړه شم. باید هغه سره وګورم. امکان نه لري. ښاغلی اوس مهمه غونډه کې دی. کوڼې که څنګه ومې بچ اړین دی. بخښنه غواړم اغلې ملکې دا کار نشم کولی. ما ته وګوره. غواړې چې په زوره دننه لاړه شم ها؟ سمه ده ګرېوان مې خوشي که. زه به یو ځل پوښتنه وکړم. دوی نو څه شول ها؟ ولې تر اوسه نه دي راغلي؟ وینم چې ډېر هیجان یې. راځه. ښاغلیت باندې تاسو ته یو څوک په تمه دي. پیکاسا ورشه ته خپله دا موضوع حل کړه. سمه ده. مسله څه ده؟ د باندې یو کس غواړي تاسې سره وګوري. په اجازه.
ته دلته څه کوې؟ یو مهم خبر لرم. دا ته څه کوې ملکې؟ عاقب به لږ وروسته دلته راشي. مهمه موضوع ده، باید سره خبرې وکړو. زه ستا خبرې نه اورم. هر څه چې وایي راته ارزښت نه لري. که پیسه ګور دې وویني سخته سزا به درکړي. دواړو ته به سزا راکړي. له دې ځایه لاړه شه. ځم خو هرومرو ماته زنګ ووهې. کار دې چې خلاص شي ماته زنګ ووهه. له کیف نه مې مهمه خبره واورېده. اوس هم دلته یې ومې ویل لاړه شه. هله لاړه شه. سمه ده ځم. الله الله. مهرباني وکړئ، تاسو ته په تمه دي. مهرباني. زه نه پوهېدم چې ترک سړیان به دومره باادبه وي. ډېرې ځانګړنې لرو چې تاسې پرې نه پوهېږئ. غواړم له نږدې مو وپېژنم. په سترګو. مهرباني وکړئ. هغه ښځې ته چاپلوسي کوي. زه به درسره ګورم. ښاغلیه زموږ میلمانه راغله. په خیر راغلی زما ښه ملګریه. موږ ټول تا ته په تمه وو. پیساګور ملګری ته څنګه یې ها؟ ښه یم. تاسې به وپېژنم زما مرستې النجیله. په خیر راغلی. زه پوهېدلم چې د ښکلو ښځو په وړاندې کمزوری یې، خو دومره ښکلې ښځه زموږ ټول لپاره یو ګواښ دی. تاسو به هم ور وپېژنم. کایا مینیک زموږ د ستراتیژي متخصص. خوشحاله شوم ښاغلیه. مهرباني وکړئ کښېنئ. مننه کوم. تاسې اوس هم دلته یې؟ ښاغلی عاقب دننه دی. تاسې څه کوئ؟ کېدای شي راووځي. تر هغې چې پیکا سره به نه ګورم چېرته نه ځم. مخکې یې تاسې ته وویل چې له دې ځایه لاړه شئ. نور مشاله کېږئ. لاړ شه هغه ته ووایه چې اتنا د مرد ایوان په اړه یو مهم خبر راوړی دی. زر کوه. سمه ده سمه ده، خو دلته مه درېږئ.
هغه کوټې کې په تمه شوي ما ته مه وایه چې څه باید وکړم لاړ شه کار دې وکړه درکوه سمه ده سفر مو څنګه تیر شو ډېر ښه و ډېر وخت شوی و چې سمبول ته نه وم راغلی ډېر څه بدل شوي راځه ښاغليه اتنا تر اوسه دلته ده او وایي تر څو چې تاسې ونه ګوري چېرته نه ځي زر هغه له دې ځایه وشړه د مردیوان په اړه ده مردیوان په اجازه مو ښاغلي چېرته ده دې کوټه کې ده که غواړئ دا کس تښتولی شو اوس نو تاسو له موږ نه څه غواړئ هغه سړی ووژنو د زوی په لاس د پلار وژل وایي شیطان به هم ستا فکر ته حیران شي